پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچیرې یو سړی مجبور شو، دا واورئ دا خبره، کچیرې یو سړی مجبور شو، وږی دی، تږی دی، بې وسه دی، بې بسه دی، نو دی راولاړ شو دا خپل حال یې پټ کړي، دی راولاړ شو چا ته خپل حال نه ووایي ما سوا له الله، ما سوا له الله. نو اوس د الله رسول فرمایي پر الله حق دا دی، پر الله باندې حق دا دی چې د مسلمان ته د یوه کال روزي د یوه کال روزي وده ته پر کور ورکړي، بغیر د محنت بغیر د مشقت ورکړي. یعنی د یوه کال روزي الله باندې حق دا دی چې دا هغه مسلمان ته ورکړي چې کوم مسلمان دا خپل مشکل، دا خپل غم، دا خپل مسله، دا خپل تکلیف، دا خپل یو مشکل چې دی هغه پټ کړي. پر الله حق دا دی، پر الله د حق دی چې د یوه کال روزي به الله و چاته پر دې خبره ورکوي چې کله یو سړی په مشکل کې رالی او بیا د هغه مشکل چې دی هغه خوندي کوي، هېڅ چا ته نه کوي بیان، وایي ور رب دې بیان کوي، لوی رب دې هغه خپل فریاد پرېښه وایي. پر الله حق دا دی چې د یوه کال روزي به ورکوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی چې دی هغه بیمار شو، چې بیمار شو په دا خپله بیمارۍ کې سبحان الله والحمدلله وایي، شکوه و شکایت نه کوي، هېڅ بس هغه د الله په دربار کې یا الله زه راضي یم، زه راضي یم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله دی له خپلې بسترې راولاړېږي، ناجوړه دی، بیمار دی، هېڅ چا ته شکایت و شکوه نه کوي، د لوی رب په دربار کې خپل خواستونه وزارۍ دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي غالبا مسند امام احمد حدیث نقل کړی دی، دی له دې بسترې چې کله ولاړېږي له ګناهو داسې خلاص او پاک سي لکه ماشوم چې نن له خپلې ادې پیدا سي. بیا الله فرشتو ته وفرمایي چې دی ناجوړه و، نو ده خو هغه لمنځونه په جومات، هغه تهجد، هغه اشراق، هغه تبلیغ، هغه جهاد، هغه عمره، هغه حج، هغه ذکر و اذکار، هغه تلاوت و فکر ده نسوی کولی. الله فرشتو ته وفرمایي هغه هم د ده په عملنامه کې ولیکئ، کله دا چې څوک شکایت ونه کړي. نو لهذا الله دې موږ له شکایته وساتي، الله دې موږ له شکایته وساتي.